د ارزګان ولایت له علماو او قومي مشرانو سره د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال په کتنه کې د اشغال له خاتمې وروسته په هیواد کې د امنیت د ټینګښت او د اسلامي امارت لخوا د اقتصادي پروژو د پلي کېدو او رغړیزو چارو د ترسره کېدو له امله خوښي وښودل شوه. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال له بهرمیشتي افغان سوداګر عبدالقادر ودان سره د لیدنې پر مهال سوداګرو ته ډاډ ورکړ چې اسلامي امارت د دوی د ستونزو حل ته لومړیتوب ورکوي. همداراز په هیواد کې دننه د بورې د تولید په باب خبرې وشوې. د افغانستان لپاره د ایران له سفیر او ځانګړي استازي سره د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال په کتنه کې د افغانستان او ایران ترمنځ د سیاسي او اقتصادي اړیکو پر پراختیا، د سوداګرۍ، کرنې، برېښنا او قانونو په برخه کې د همکاریو پر زیاتوالي ټینګار وشو. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر سره په لیدنه کې وویل اسلامي امارت د پاکستان په ګډون له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره ښې او په متقابل احترام ولاړې اړیکې غواړي. د افغانستان د اسلامي امارت رئیس الوزرا د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر او مل پلاوي سره د لیدنې پر مهال د دواړو هیوادونو د سیاسي او اقتصادي اړیکو د پراختیا او د افغان کډوالو پر وړاندې د پاکستان د حکومت ظالمانه کړنو په باب خبرې وکړې. د اقتصادي کمیسیون نوبتي غونډه د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال په مشرۍ جوړه شوه چې پکې د هرات تورغونډۍ او کندهار سپین بولدک ترمنځ د اوسپنې پټلۍ د ټاپ پروژې د سکرټریت پر جوړېدو، په ترانزیټي موټرو کې د جی پی ایس د لګولو پر موضوعاتو بحث او لازمې پریکړې وشوې. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د افغانستان لپاره د بریتانیا له شازدفیر سره په کتنه کې د افغانستان او بریتانیا اړیکې دوستانه وبللې او زیاته کړه. اسلامي امارت له ګاونډیو د سیمې او نړۍ له ټولو هیوادونو سره مثبت تعامل غواړي.